ملګرو یو ویډیو به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. پوره درته نشم ښودی ځکه د یوټیوب خلاف ورزۍ کې راځي. په یو ماشوم باندې تشدد شوی دی او کوم ویلی کېږي وایي چې آیا دا کم تشدد چې شوی دی دا کم وهل چې شوي دي پولیسو یو ماشوم وهلی دی هغه هم په حواله تاڼه کې وایي دا حسنین دی. حسنین تاسو خو به هغه پیژنئ کم په خپل مور او پلار باندې چې کومې ډزې کړي دي د کم په نتیجه کې چې هغه اوس په جیل کې دی. خو داسې ویلی کېږي چې کله دې دا چل وکړو نو بیا پولیسو چې کله ونیودو نو په هغې باندې وایي ډېر زیات تشدد شوی دی. نو مکمل معلومات هغه در سره نن شیر کوم چې واقعي آیا حسنین دا چل وکړو د هغې وجې نه په دا کومه ویډیو چې تاسو ته ښکاري او کومه ویډیو چې په سوشل میډیا چلیږي په هغې کې دا ویلی کېږي نو په دې کې څه حقیقت هغه نشته ځکه دا ویډیو ما په خپله په 2020 کې ما کتلی وه په هغې کې هم داسې یو ماشوم چې لګېدلی و د چا څه بېعزتي صحیح کړي نو بیا هغه کسان را لګېدلي و هغه ماشوم یې نیولی او داسې وهلی و نو د هغې وجې نه هغه ویډیو اوس خلک رلي او دلته هغه شیر کوي په فیسبوک باندې په ټیک ټاک او په یوټیوب او په هر څه کې شریک کوي وایي چې آیا دا حسنین ماشوم دی په دې باندې تشدد شوی دی. نو تاسو ټولو ته وایم چې آیا یو پیک خبر هغه مه شیر کوئ ځکه اوس چل هغه شوی نه دی او تاسو را لګېدلي او دا وایي آیا حسنین ماشوم داسې او بس په دې تشدد یې کړی دی او دا یې کړی او یعنې داسې څه دغه نه دی شو د دې کوم فیصله چې ده هغه به عدالت کوي هغه جج به د دې فیصله کوي څه قسمه سزا هغې ته ورکوي هغه جج ورته ورکوي یعنې بل څوک په هغې کې داسې نشي کولی او بل پولیس هم داسې نشي کولی چې یو کس باندې تشدد کوي یا یو کس وهي او د هغې نه ریکارډینګ کوي د هغې نه ویډیو کوي او بیا په سوشل میډیا اپلوډ کوي نو داسې پولیس والا هغه هم نشي کولی. نو برای مهرباني کوم غلط خبر چې دی د هغې نه پرهیز وکړئ هغه په سوشل میډیا د لارې هغه مه شیر کوئ. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.